السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې داسې ریکارډینګ وکړئ چې د هیچا هم تاسو ته سر نشي در خلاص. یعنې دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې له چا څخه خفیه ریکارډینګ وکړئ هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې له چا څخه خفیه ریکارډینګ وکړئ د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ تاسو به راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ، دغه به تاسو خلاص کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ دغه به تاسو دلته اکسپټ کړئ. نو ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو اکسپټ کړئ اوس که تاسو غواړئ چې له چا څخه خفیه ریکارډینګ وکړئ چې بیا د هیچا هم تاسو ته سر نشي در خلاص چې آیا دغه سړی اوس ریکارډینګ کوي او که د هغه موبایل نیولی ده. نو ګوره دوستانو تاسو به په ریکارډ بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو ته که کوم پرمیشنان دلته راغلي ګوره وایي الاو آی ریکارډر to take a picture and record video. نو دغه به دوستانو تاسو الاو کړئ. دغه رقم کې هر څو پرمیشنان دلته تاسو ته درکړو دغه به ټوټل تاسو الاو کړئ. وایي الاو ریکارډ دغه رقم الاو آی ریکارډر to record audio. نو دغه به تاسو الاو کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ټوټل الاو کړئ تاسو به د شور بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ریکارډینګ دغه تاسو سټاپ کړئ. نو ګوره دوستانو دغه سټاپ کړئ.